بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، زه یم ریحان چالاک او تاسو ګورئ الیکټریک ورک ان پښتو. ملګرو، په نوې ویډیو کې را سره یو ایمرجنسي لایټ موجود دی. د ایمرجنسي لکه څنګه چې تاسو اوریدلی چې ایمرجنسي واټ مطلب دا دی چې د وختي تور باندې موږ له کار کوي، لکه دا زموږ دپاره د ضرورت په ټایم کې په کار راځي، نو دې ته موږ ځکه ایمرجنسي لایټ وایو. دا د چاینا نه راځي او دلته ډېر زیات استعمالیږي. نو ګورئ دې کې دا ځکه تاسو یې نه دا پکې د ساچول لپاره د مطلب سزګي ته چې دې کې زموږ سره دوه لایټ، یو دا لایټ او یو دا دې تاسو ته لګوم. ګورئ وتا ښایي اینه یو دا طرف لایټ شو او یو دا لاندې لایټ شو. نو په دې کې دوه قسمه لایټ او دا برنې دا لایټ چې کوم دی دا یو دا خلک د اوږدې رڼا لپاره مطلب د لرې ځګي لپاره چې کوم لیزر دی هغې لپاره دا استعمالوي. نو دا تقریبا ډېر ښکلی کار کوي او زیات تر خلک چې دی دا ایمرجنسي لایټ استعمالوي. د دې پیدې دا دي چې دا خو یو زموږ سره وړوکی دی او بل سپک دی، په جب کې هم راځي، او بله پیدې دا ده چې ریټ یې هم ارزان دی او ریټ یې کم دی. نو ګورئ په دې کې مختلفې مسلې راځي. مسلې پکې دا راځي چې بعضې مسله داسې چې دا چارجنګ نه کوي، بعضې داسې چې دا LED سوځېدلي، بعضې داسې چې هغه وایي چې مطلب لایټ لګوي چارج ورته راځي خو بیټري نه چارج کېږي. بعضې مسله داسې هغوی وایي چې لکه مطلب خلک موږ له راوړي که نه، زموږ خو دکان دی، نو خلک چې راوړي هغوی دا وایي چې دا بیټري چې دا د مطلب چې مخکې به ګنټه کار کوو نو اوس 10 منټه کار کوي. بیک اپ ټایم یې چې دی هغه لږ شوی دی، دغه ته بیک اپ ټایم وایي. او بعضې مسله چې هغه زیات تر مسله چې راځي هغه د دې راځي د څه شي د دې چارجنګ د دې ځګي دا نه دی. دا یې د دې کې دا سپرینګ د دې ته لاندې لګېدلی چې کله په دې باندې شي زور کړي دا بره راوځي. نو دا پین چې دی دا 2 پین دی، نو دا بره راوځي او دا خلک په چارج کې ورکړي، نو د هغې په ذریعه باندې څه وکړي د بیټري چارج کړي. نو دا چې دی دا زموږ سره خراب شوی دی، نو دا اوس موږ له راغلی او د دې ریپیرینګ به کوو، یعنې مرمت به کوو. نو راځئ دا کولاوو. تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دا زما سره یو سکریو ډرایور دی، دغه شانتې نری سکریو ډرایور یعنې پیچکس تاسو پیدا کړئ او په دې طریقه باندې دا تاسو کولا وهلی شئ. نو دا زه کولاوم. ملګرو دا مې را کولا کړو. د دې دننه ایریا چې دا هغه په دې طریقه باندې د تاسو کتی شي تاسو ته ښکاري. دلته ګورئ تاسو یې څه شیز پکې ورپرېوتی هم دی چې دا پکې څه شی مات شوی دی. دا یو راځئ دا ګورو چې دننه په دې کې څه مسله راغلې ده. ګورئ دا ته داسې په قلاره باندې ښه په اسانه طریقه باندې را کولاویږي. دا پکې مات شوی دی. ګورئ دا لږ جنجالي دی، مطلب دا وګورئ ښایي تاسو یې نه دی ته دا دننه نه دی، دننه دا تاسو کتی شي دا تې را کولاویږي داسې دا تې بر راخیږي. خو د دې دا تارونه چې دي دا د دې بیټرۍ نه لاندې ورغلي دي او دغه هغې ته نښتي دي. دا چې موږ برابره کوو دا نه رابره کېږي. چې کله تاسو ته څه مسله راشي او دا ټول رابره کول غواړئ، دلته مطلب ټانکې راختلي تاسو یې نه یې په دې ځای کې اوس دواړه ټانکې چې دي یو د دې طرف ته دی یو دې طرف ښه مکمل صحیح دي. چې دا کله خراب وي نو تاسو ته بیا ضرورت د دې راځي چې دا ټوله بیا څه وکئ را کولاو کوئ. نو ګورئ بیا به څه وکئ یو دا سکرو او یو دا سکرو دا به را کولاو کوئ او دا بیټري به ترې راچوته کوي او دا به ترې را کولاو کوي. بیا به تاسو څه وکئ د هغې مزید چې کوم ضرورت یې هغه کار به وکئ. ښه نو اوس راځو. ګورئ دا زموږ سره صحیح دا زموږ سره داسې ورغلی یې دا تاسو وینئ چې دا مات شوی دی. دا زموږ سره کار نه کوي او په دې کې دا یو بټن پکې لګېدلی سپرینګ والا او دا په دې باندې چې زور کې نو دا بره ښکته کېږي. نو دا په بازار کې په 100 روپۍ باندې میلاویږي. تاسو خو په اسانه طریقه سره کولی شئ چې دا په مارکیټ کې واخلئ، ځکه چې دا د هر چا سره میلاویږي. الکترانکس چې کوم شاپ یا دکان وي د هغوی سره څه وي دا میلاویږي، نو تاسو اخیستی شئ. د دې د لګولو طریقه څه ده هغه زه تاسو ته ښیم. ګورئ دا به داسې راوالئ، دا نه دی دا 2 خپې دا به داسې ورکئ څنګه دقه شان دا نه دی دا اول دا دغلته دغه څه وکړي دغلته ښکته شوي. دا چې کله دلته ښکته شي تاسو یې نه
دا چې کله ښکته شي نو دا دقه شانتې په دې کې دا دوه خپې ورکول کېږي. نو ګورئ ورته دا پکې زه ورکوم تاسو یې نه دا پکې په دې طریقه باندې څه کولی شئ تاسو ورکولی شئ. نو زه یې پکې ورکوم تاسو ګورئ. ګورئ دا اوس ورلې دا د دقې فټینګ و. دا په دې طریقه باندې زموږ سره ورلې تاسو ګورئ په دې چې کله زور کې که نه نو دا داسې راوځي چې کله پرې واپس داسې زور کې د سپرینګ سره دا څه وکړي دننه لاړ شي. نو په دې طریقه باندې تاسو د دې مرمت کولی شئ. دا اوس زموږ سره صحیح شو. اوس راځو او په دې باندې دا میخونه ووهو. چې کله پرې دا میخونه ووهو بیا راځو د دې چارجینګ چیک کوو. هینئ خو زه اول راځم دا داسې چې کومه چې کار کوي کو نه بیا به پرې میخونه څه وکړو او به پرې ووهو. تاسو یې نه دلته دا سره لیډي نه ده دا بلینکینګ شروع کړو یعنې ولګېده. دا پړقار یې غونته کې چې کوي دا د کیمرې د لاسه کوي نور چې دی دا خالي سور لایټ لګېدلی نه ګوره ته زه رالرې کوم نه بس نسواري کلر کې شو اوس یې رڼا شروع کړی نه نو دا څه کوي چارجینګ زموږ سره اخلي. ګورئ تاسو داسې هم چک کوم نه چې کله چارجینګ سټارټ کړي رڼا به بنده کړي چې کله رالرې کړي بیا به چارجینګ سټارټ کړي. نو د دې نه تاسو دغه معلومات هم حاصلولی شئ چې کله زموږ سره رڼا بنده کړي نو پوه شئ چې چارجینګ یې سټارټ کړو. نو اوس راځو په دې باندې سکریوګان ټیټ کوو. نو ملګرو تاسو ولیدل چې زموږ سره د بیټري چې ده د چاینا ایمرجنسي لایټ دا زموږ سره څه شو مرمت شو او په ښکلي او په اسانه طریقه باندې تاسو په خپل کور کې هم د دې مرمت کولی شئ. خو تاسو زما دا ویډیو په غور سره ګورئ او کمې خبرې چې زه کوم تاسو په یې باندې عمل کوئ. دا په بازار کې په لږ 100 روپۍ باندې میلاویږي. تاسو کولی شئ چې ښه په کور کې ښه په اسانه طریقه باندې وکئ. په بازار کې د دې ستاسو نه 100 روپۍ اخلي او بل دا ټایم هم ضایع کېږي. تاسو کولی شئ چې خپل ټایم هم بچت کړئ او خپله پیسه هم بچت کړئ. نو ما دا اجازت راکړئ په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.